ناروا اړیکې ساتل یا حرام اړیکې ساتل یا د مسلمان په عزت باندې تیری کول دا بیا مؤمن مسلمان دغسې په تکلیف کوي د الله انتقام د هر انسان نه چې د هغه به زړه و روح دا هېڅ به سکون ونه لري. بالکل ګورې که تاسې خیال کړی ګورې د زړه سره دوست څه شی د نوم ده ساحل جنګوري هر وخت کې یو انسان د بل انسان په عزت او په تل الله په دو عذاب راولي. مسلمانانو ټولو دا خبره په یاد را سره ولري او دا یاد کړئ د الله دپاره درته وایم هر وخت کې چې د مسلمان ناموس ته او عزت ته او مور او خور او لور ته په بدو سترګو وکتل رب العالمین جل وعلا عذاب در باندې راولي انتقام درنه اخلي. هغه انتقام داسې نه دی چې له اسمان نه فرشته در باندې راولېږي ور باندې ودې وهي یا له اسمان نه اور در باندې راغورځار کړي یا په ځمکه کې دې غرق کړي. الله دغسې عذاب در باندې راولي چې سکون د زړه درنه اخلي، سکون د روح درنه اخلي، اطمینان د زړه او د ژوند درنه اخلي. ټوله ورځ او شپه به په فکر او په سوچ کې به یې ډوډۍ او خوراک او ژوند او زندګي به خوند نه درکوي. دا د الله جل وعلا له طرفه یو عذاب د هغه انسان ته چې هغه د مسلمان په عزت باندې تیری کوي، هغه د مسلمان په عزت باندې تیری کوي. راځم اوس دې ته ګوریا د زړه سره اول خو د دا ناروا عمل کړی ده کله چې د زنانه له بل چا سره واده کړی ده د تا دپاره له دې سره خبرې هم ناروا دي، دې ته میسیج کول هم ناروا ده، له دې سره تعلق ساتل هم ناروا ده. په هیڅ شکل د اشکالو دا عمل د تا روا نه ده. دا د اسلام هم خلاف عمل کړی، دا د قرآن هم خلاف عمل کړی، دا د پیغمبر هم خلاف عمل کړی، دا د افغانیت هم خلاف عمل کړی، دا د پښتو هم خلاف عمل کړی. په هیڅ شکل د اشکالو دا عمل د تا نه انساني عمل ده نه اسلامي عمل ده. د زړه سره ساحل جانه دا د یوه خبره زه به خبرې پای ته ورسوم یا که دې څه ویل راته وایه صحیح ده. ګوریا ساحل جانه ته پوهېږي چې په اسلام کې تر ټولو لویه سزا د چا دپاره ده؟ پوهېږې؟ هغه پوهېږم چې واده کړی زنا وکړو په ډبرو بې وزنې. بالکل. ولې الله جل وعلا دغه لویه سزا په اسلام کې د دې عمل دپاره ټاکلي؟ بالکل. یعنی زه په هر څه باندې پوهېږم. ما څو واره ورته ویلي چې ګوره ته راځم دې راځم زه هسې دا نور دوستان ته به پوهېږي ساحل جان د نور مسلمانان به هم پوهه سي. که ګوري الله دا سخته سزا د دې دپاره ټاکلې ده. ساحل جانه دا خبره که اوس د تا نه راوځي د دې زنانه نه راوځي د هغه خاندان خبر سي، هغه کورنۍ خبره سي چې تاسې له واده کړې ښځې سره تعلق لري، تړاو لري، خبرې ورسره کوي، مجالس ورسره کوي، هغه کورنۍ غیرت به لري، نارینه به وي، هغه که په هر شکل د اشکالو وغواړي نو د تاسې په خاندان باندې به تیری کوي. دا یوه خبره. الله چې دغه سخته سزا ټاکلې ده، سخته سزا هغه یې د دې دپاره ټاکلې ده چې انسان په ژوند کې هر تاوان زغملی سي، هر نقصان زغملی سي، خو د عزت خواته سي په چپو سترګو وګورې دا نسي زغملی. بالکل. د چا اوس ګوره که خدای مه کړه د تا که هر څومره دغه واده مور و پلار د تا په خوښه نه درته کړی خو د تا دغه خاندان دغه ناموس ته چې څوک په چپه سترګه وګوري سترګې جینې راباسي که نه راباسي. والله کاري صاحب د الله پاک خو مې ویني دا مې خپل په خوښه کړی دی. و مثال درته وایم که دغه واده ته دغه بیبي ته د تا په چپو سترګو څوک وګوري ته به څه عمل ورسره کوې؟ والله نو یعنې ډېره سخته ورځ به وي هغه. ښه که خدای مه کړه د تا په عزت څوک تیری وکړي بیا به څه ورسره کوې؟ بالکل. حتما الله پاک دې موږ تاسې ټول وساتي که دغسې خدای مه کړه څوک راسي د تا په ناموس باندې تیری وکړي، بد اخلاقي وکړي، نو که د تا په لاس کې توپک په لاس درغلل که د هغه خاندان نه څو نفره په مخه باندې درځي وبه وایي چې دا یو مې بس ده او که وایي به چې یو الله که دې اوس نو خاندان هم پسې پرېږدمه. رب العالمین جل وعلا چې دا سخته سزا د رجم په قرآن کې ټاکلې د واده کړي دپاره چې ګوره واده کړي زنا به نه کوې، که د زنا وکړه بیا په ډبرو وځلی کېږي. هغه الله د انسان په طبیعت باندې پوهه ده، رب العالمین د انسان په مزاج پوهه ده چې انسان هر څه زغملی سي خو د ده په عزت او په کور باندې تیری انسان نسي زغملی.
اوس ګوره که خدای مکړه داسې یو حالات راسي نو هغه انسان چې چا یو څوک د چا په کورنۍ تیری وکړي نو هغه ته به په ډبرو سزا ورکړي په ډبرو سې د مړ کړل ایله بیله به د هغه انسان زړه په جمع سي وبه وایي چې دغه د په ډبرو په تر ټولو سخته سزا باندې مړ سول دا سړی نور د زړه خاطر جمع سي چې نور د ما کار نسته او کده ته دا سخته سزا ور نه کړي نو چې هر وخت زور برسول توپک او توپانچه به راخلي دی په کور باندې به ورځي که نري په مخه ورځي که ښځه له یوله به بې ختموي نو ګوریا په اسلام کې رب العالمین جل وعلا دا حد ټاکلی د دې لپاره چې د یو په عزت باندې به تیری نه کوي د بل یو بل عزت او ناموس ته به په سپکه سترګه نه ګوري اوس که دا ښځه دا عمل کوي دا خو خپله د خدای په غضب اخته ده دا زنانه که ته مسیجان ورسره کوې دا د تا دپاره ناروا عمل د تعلق ورسره ساتي ناروا عمل دی ده ورته که ځان وزنې که هر څه کوې هغه د خپل کار د خپل د خاوند ده د ما مسؤلیت نور نه ده له تا سره اما که چیرې تا په دې 12 کاله کې له دې سره غلط تعلق ساتلی غلط کار دې کړی غلط ناسته ولاړه دې کړې وي دا ټول غلط داسې دی نو الله جل وعلا ته به توبه وباسي بخښنه به له الله نه وغواړې دغې زنانه ته به ووایې چې ګوره خور یې تا ته اوس الله جل وعلا دا د رب له طرفه تقسیم ده الله جل وعلا د دغه خاوند درته په نصیب کړی ده په دې باندې راضي شه که هر څنګه وي د دې بدله به الله تا ته په جنت کې درکوي که خدای مکړه ته اوس له دې زنانه له دغه خاوند نه طلاق واخلې په تا جنت حرام ده ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ساحل جانه په دې خبرو خود مازغه را سره خلاص کړي ټولو دوستانو ته اره زنانه اره خور اره مور چې بې له شرعي عذره خاوند نه طلاق واخلي رسول الله وایي په دې ښځه باندې د جنت بوی وایي حرام ده څه شی حرام ده د جنت بوی وایي حرام ده نو دغې زنانه ته ووایه چې له خپل خاوند سره دې صبر وکړه له خپل خاوند سره دې وخت تیر کړه دا خیانت دې له خاوند سره مه کوه دغه خیانت دې له خپل اولاد او کورنۍ سره مه کوه دغه ناروا تاریخ دې خپلې کورنۍ ته مه پرېږده همدغسې سمه پوهه کړه له هغه بعد دې نور له دغې زنانه سره تعلق دې ګوره ناروا ده که دې سربیره پر دې باندې د زړه سره له دې ښځې سره تعلق وساتل الله به له تا نه ګوره ساحل جانه دا انتقام اخلي دا یاد وساته د تا له ښځې د تا له لور نه د تا له خاندان نه به الله دا انتقام اخلي ساحل جانه په اسلام کې ګوري دا ناروا ده د زړه سرونو دا حرام عمل ده د مسلمان عزت او ناموس ته په سپکه سترګه باندې مه ګوريه نو دغې زنانه ته وایي چې خپل خاوند سره دې وخت تیر کړه که طلاق ځینې اخلي د جنت بوی در باندې حرام ده خودکشي کوي ټول عمر به په جهنم کې یې له دې خاوند سره دې صبر وکړه خپل زندګي دې وکړه او خپله زندګي دې ورسره تېره کړه الله به دې بدله درکوي او د شیطان ورته مه منه د شیطان په دام کې رانسې که ورته په دواړو کې د خیر نسته که خودکشي کوي ټول عمر به په جهنم کې یې او که د طلاق ترنه واخیستل د جنت بوی در باندې حرام ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي انشاءالله دا به ورته وایم کاري صاحب بله ورځ یې خپل لاس څو ځایه غوڅ کړی په چاړې باندې ایستی ویډیو راواستل باور وکړه زړه مې خرابېدی ما داسې حالاتو سره نه یم مخ شوی زه اوس زه په دې تعقیب وم چې ته راسې ستا سره دا خبره شریک کړم زه وایم چې دې ته مجبوره سوی یم چې بیخي ځان موټر ته واچوم زه ورته خپل ژوند ته مې پرېږده حتی دې ورته چې د خدای روی ته وګوره د قرآن روی ته وګوره پوهېږې ولې دا فکر کوې چې وایي ځان موټر ته واچوم ساحل جان پوهېږې ولې دا فکر کوې نه مې پرېږدي ژوند ته مې نه پرېږدي خو نه خو ناروا تعلق دي ساتلی مخکې مې یوه خبره درته وکړه چې د الله جل وعلا عذاب همدغه ده ګوره نه مې پرېږدي د الله انتقام همدغه د ساحل جانه د زړه سره که تا له وخته دا تعلق نه وی ساتلی او له وخته د دغه تعلق ته د حرام په نظر کتلی وای او له الله نه بیریدلی وای د زړه سره الله دې اوس موږ تاسو ته ویره را نصیب کړي نو له دغه حال سره نه مخامخ کېدلی همدغه خبرې به ورته وکړې نور له دې ښځې سره د تا تماس هم ناروا ده د تا ناسته ولاړ هم ناروا ده د تا خبرې هم ناروا دي نور خپل ژوند او زندګي دې ورته نور پر مخ باندې بیایه صحیح ده بلکل دا اوه کاله خو زه د افغانستان نه چې راوتلی یم همدغه تلیفون نږدې ته ایران پاته یم چې زما نمبر دا د کوم ځای کې بل دا زما آی ډي د کوم ځای کې داسې حق ایران پاته یم نو کاري صاحب ډېره مننه کوم چې ما ته دې وخت راکړی الله دې راته ژوندی لره ډېره بخښنه غواړم ستاسو ټولو نه خیر دی انسان بې غلطۍ نه دی ګورئ دا د ورور په صفت خبره درته کوم د ورور په صفت
یعنی د یو ورور په صفت دا خبره درته کومه له دغه کار نه مو لاس په سر سي خدای مکړه بیا به ټول عمر به دې زړه درد درته کوي چې الله به دې تا له خاندان نه بیا انتقام اخلي. بالکل ان شاء الله لکه څنګه د مخکې خبر چې ما عملي کړ دا به همداسې سبب ورته وایم چې دا خبره ده. د نه بعد چې ویلې ځان وژنم ورته نور د خپل خوشاهسته به بلاک هم نور بله چاره یې نشته وایي ځان وژنم نور یې زه مجبوره کړی یم د دې خوا چې د کور زنګ راسي دغه سره مې په لانجه کړ سم د چا سره مصروف یې چیرې دې خبرې کړې ولې دې تلیفون راباندې کته کوي څه ضرور وه بیا نو خپل د ژوند خدای مکړه دې نه به لوی تکلیفونه درته راځي لوی تکلیفونه ځان ترې نه وساتئ کومې خبرې چې مې درته وکړې په هغو عمل وکړئ الله دې هدایت تاسې ته او موږ ته ټولو دوستانو ته رانصیب کړي د قرآن او د دین هدایت. امین. قربان سم کاري صاحب الله دې راته ژوندی لره د ټولو دوستانو بیا هم بخښنه غواړم چا چې زما خبرې اورېدلې دي او څوک چې دلته دي چې ماته وخت راکړئ او ماته حوصله وکړه ډېره بخښنه غواړم الله مو راته ژوندي لره تاسو پر الله سپارم الله مو راته وساته. مننه. الله